ننګرهار مرستیال والي د ماشوم ساتنې ادارې څخه د 8000 ماشومانو له درنو کارونو څخه د ژغورنې غوښتنه وکړه. ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی چې پر مهال د اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح هم حضور درلود، د ماشوم ساتنې ادارې د بشري مرستو عمومي مسؤل عبدالرحمن شریف او د دې ادارې د افغانستان رئیس ارشد محمود ملک سره په خبرو کې په تورخم او د سرخود ولسوالۍ خښتو بټیو کې د 8000 شاغکاره ماشومانو په ژغورنه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د کډوالو ستونزو ته رسیدنې عالي کمیسیون تېره ورځ له پاکستان او ایران څخه هیواد ته 528 راستنېدونکو افغان کورنیو د راتګ خبر ورکړی. د یاد کمیسیون دارالانشا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د هغوی میاشتې په 14مه نیټه د تورخم له لارې 133 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي او د نوموړو کورنیو 1400 تنه غړي ثبت او بایومټریک شوي دي. ننګرهار 15 ولسوالیو کې یو شمېر ښوونځیو ته د مرستندویو ادارو پر مټ ودانۍ جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. مسؤلین وایي په دغو ودانیو شاوخوا 115 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. بلخوا بیا ننګرهار میشتې وایي کومو ښوونځیو ته چې ودانۍ جوړې شوي تر ډېره به یې د زده کوونکو سرپناه ستونزه حل شي. په ننګرهار کې د جلالاباد کابل پر نوي سړک تاریخي سیمې کشف شوي. د جلالاباد کابل پر دویم لاین سړک د حصارک شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو کې تاریخي سیمې کشف شوي دي. د دغو موندنو په ډله کې 4 تاریخي ساحې او 15 لرغوني برجونه شامل دي چې ګومان کېږي د پخوانیو کاروانونو لپاره د لارښوونې منارونه وو.